د افغانستان د کرکټ سرسخت مینوال رضا خان کاکا ومړ. دا چې څنګه نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ یو تر ټولو سرسخت مینوال رضا خان کاکا چې د څه مودې راهیسې ناروغ او په روغتون کې بستر و، سه شنبه د جولای 2 د چنګاښ 12 مړ شوه. رضا خان کاکا چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی و، وروسته تر هغې د افغانستان د کرکټ سره مینه پیدا شوه چې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یوه لوبه ولیدله. هغه په دې مشهور و چې د افغانستان د کرکټ لوبو پر مهال به یې دودیزې جامې اغوستې او 3 رنګه ملي بیرغ به یې رپوه. د افغانستان د کرکټ لوبې یو شمېر مینوال چې د رضا خان کاکا په هکله معلومات لري، په ټولنیزو شبکو کې د هغه په مړینه خفګان څرګند کړی. د افغانستان کرکټ بورډ پخواني مشر نسیم دانش په فیسبوک کې د رضا خان کاکا په مړینه خفګان څرګند کړی دی. ښاغلي دانش لیکلي، الله جل جلاله د رضا خان کاکا ته جنتونه ورکړي. د کرکټ سره یې لیونۍ مینه درلوده. د عجب خان افغانمل په نامه د فیسبوک یو بل کارکوونکي چې په خپلې پاڼې یې د رضا خان کاکا انځورونه خپاره کړي لیکلي، د رضا خان کاکا د مړینې خبره خواشینونکی دی. الله جل جلاله دې ورباندې رحم وکړي او د جنتونو سردار دې شي. روح یې ښاد، یاد یې تل پاتې. انا لله و انا الیه راجعون. افغان خبریال سعید شینواري بیا په فیسبوک پاڼې لیکلي چې د افغان کرکټ رنګ او جذبې له دې نړۍ مخه وکړه. د افغان لوبډلې سرسخت مینوال رضا خان کاکا د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. د افغانستان کرکټ بورډ تېره اونۍ د خپل فیسبوک په رسمي پاڼه کې د رضا خان کاکا د ناروغۍ خبر ورکړی و او د ټولو مینوالو یې د هغه د روغتیا لپاره د دعا غوښتنه کړې وه. کرکټ بورډ لیکلي و، د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د کرکټ نوموتی مینوال رضا خان کاکا ته عاجله او بشپړه شفا غواړي او ډاډ ورکوي چې د نوموړي د درملنې ټول مصارف او لګښتونه به په خپله غاړه اخلي. رضا خان کاکا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سرسخت مینوال دی چې تل افغان لوبډله او لوبغاړي هڅولي، لوبو ته ورغلی او تل د افغانستان کرکټ سره مینه کړې ده. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه، ښه واخې شوې.